معزز علماء کرامو د دې مجلس حاضرین مسلمانانو ورونو، نن دغه مدرسه جامعه تعلیم القرآن د ماشومانو ختمونه دي او دا محنت او خواري محترم جناب قاری حافظ وقاص احمد صاحب حفظه الله کړی دی په خپل د دین طالب دی ورونو، لیکن د دین کار چې الله د چا نه اخلي دی جمدی مثال هم طالب دی هم استاد دی، خپل سبق هم وایي لا فارغ شوی نه دی، لیکن محنت کوي ورونو. څوک هم چې محنت کوي د دین نو الله پاک د هغه په محنت کې برکت اچوي او الله ورسره مدد کوي. نو وقاص احمد صاحب محترم په خپله طالب دی، موږ د الله نه سوال کوو چې الله پاک دته علم کامل او نافع ورکړي او دا د څونه ماشومان د محنت او خواري وکړله نو الله پاک هغه ماشومانو ته د قرآن شریف رڼا ورسول. رونو قرآن شریف د الله پاک خبرې دي، موږ هم خبرې کوو، الله پاک هم خبرې کوي، خو د الله خبرې زموږ د خبرو په شانتې نه دي ګوال. موږ خو په خپلو خبرو کې ژبې ته او مرۍ ته او تالو ته محتاج یو او الله په خپلو خبرو کې اندامونو ته او ژبې ته او مرۍ ته محتاج نه دی. لکه موږ اورېدو کې وخت ته محتاج یو، الله په اورېدو کې وخت ته محتاج نه دی. موږ لیدل کوو، په لیدلو کې سترګو ته محتاج یو او رڼا ته محتاج یو، په تیاره کې موږ لیدل نشو کولی. الله په خپلو لیدلو کې سترګو ته د سترګو ګاټو ته او رڼا ته محتاج نه دی. دقه رنګې الله په خبرو ټولو کې ژبې او شونډو او تالو ته محتاج نه دی. الله څنګه خبرې کوي؟ لیس کمثله شیء وهو السمیع البصیر. د الله په شان سجده نه چې درته ووایم داسې کوي. دې وخت کې زموږ عقل هغې ته نشي رسېدی، لیکن د قیامت په ورځ به موږ بیا د خدای پاک خبرې په خپله اورو که خیر انشاءالله. او د قیامت پر ورځ زموږ خپل رب وینو هم د خپل شان لایقه مناسب دا دیدار مو موږ ته خدای راکوي او په جنت کې به انشاءالله زموږ د الله سره ملاقات کېږي. وجوه یومئذ ناظره الی ربها ناظره. خوشحاله به دا خلق او خپل رب ته به ګوري او ملاقات به کېږي. نو قرآن شریف د الله پاک خبرې دي. نو چې د کوم مسلمان د خپل رب سره مینه وي شکر دی، زمونږ د ټولو د خپل رب سره مینه ده، ځکه چې دا سره کړي دي مونږ له د الله راکړي دي. زمونږ رب زمونږ خالق زمونږ مالک زمونږ پروردګار او قسم دې مونږ سره ډېره مینه کوي. حضور پاک فرمائی اللہ ارحم بعباده من الام بولدها. وی مور په خپل بچی دونه مهربانه نه ده څومره چې الله په خپلو بندګانو مهربانه ده. ډېر مهربانه دی الله پاک. الله څه وایي؟ الله وایي وی دا خلق ما ته کنځل کوي. څوک په ته کنځل کوي؟ مشرکان. چې دا څوک وایي د خدای زوی دی او خدای له عیسی علیه السلام زوی دی او مریم ښځه ده عیاذا بالله. دا خدای ته کنځل شو که نه شو؟ خدای خو زوی ته محتاج نه دی، خدای خو ښځې او شهوت ته محتاج نه دی. چې څوک وایي دا پلانکي شریک دی نو شریک خو هغه چاته وایي چې ورسره کار کوي. نو خدای پاک خو د چا کار ته محتاج نه دی. الله خو د یو کن په ذریعه دنیا ختمولی شي او واپس پیدا کولی شي او فنا کولی شي. نو الله څه وایي؟ وایي ما ته خلک کنځل کوي بیا م روزي ورکوم، ما ته خلق کنځل کوي بیا هم وله جون ورکوم. رښتیا ووایه دا د الله مهرباني ده که نه؟ او بیا په مسلمان خو ډېر مهربانه ده. وی یو مسلمان چې چا په ظلم مړ کو وی داسې پې خفه کېږم لکه دا دنیا چې روا نه شي. نو الله په خپلو بندګانو ډېر مهربانه دی، ډېر زیات خوښ دی. ایرونو یو ځل یو سفر کې حضور پاک مبارک ناستو، یو ښځې کټوی پخوله نو اور یې بل کړی او دې ښځې سره په غېږ کې ماشوم و داسې غېږ کې یې نیولی. دا اور چې به کله لمبه تیزه کړه دا ماشوم به یې دې داسې وروستو که چې ونه سوځي او چې د اور لمبه به قلاره شو نو ماشوم به یې دې اور ته که چې لږ معمولي ګرم شي. نو حضور پاک صحابه ته فرمایل وی سمو خیال نه دا ښځه به دا خپل بچی دې اور ته وغورځوي؟ وی نه.
بالکل نه وی الله د دې ښځې نه چې د بچي سره یې څونه مینه ده او مهربانه ده الله په خپلو بندګانو زیات مهربانه ده نو ښځې دا خبره واورېده نو زر راله رسول الله مبارک له ماشاءالله وی د الله رسوله تا دا فرمایلی دي چې د الله مینه ډېره زیاته ده د مور نم چې په بچي کومه مینه ده وی زه خو به دا خپل بچی اور ته ونه غورځوم الله خپل بندګان ولې اور ته غورځوي ناشنا تپوس یې د رسول الله مبارک په سترګو کې اوښکې راغلې او ویې فرمایل چې الله اور ته نه غورځوي مګر هغه بنده غورځوي المارد المتمرد علی الله چې د خدای په مقابله کوي او خدای ته سرکشي کوي الله وایي زه یو یم دی وایي نه ملګری دی شته الله وایي بچي مې نشته او دی وایي نشته الله وایي ښځه مې نشته او دی وایي شته الله وایي باران زه کوم دی وایي نه دا نور خلک یې کوي ستوري کوي الله وی پیدا کول زکم وی نه پلان کې کوي الله وی جوړول زکم او دی وی نه پلان کې کوي الله وی عزت زما لاس کې دی وی نه د دې پلان کې په لاس کې دی چې دا الله وی ما ته سرخ کته کدی وی نخ کته کوم نکو الله وی مال روجو نس دی وی نه سم الله وی مال می در کا حج دلال شاه دی وی نه کو دا سرکشه زویم چې کله سرکشه شي نو پلار جیل لور کوي کنه پلار په اکثر ډزو کې ومني کې نو الله چې جهنم ته غورځي سو غورځي کبرجن سرکشه چې د خدای مقابله کې سر نیخ نیخ کوي او د خدای نافرمانی کوي دا غورځي عام خلک نه رونن د مسلمان په جامه کې خلک سرکشه شوی دی اپکهږي جامه د مسلمان ګرام لري ځان ته مسلمان هم وای او چې مولا سره خبرې کوي سوي میں آپ سے اچھا مسلمان لیکن سکی تاسو په دې سوشل میډیا مخکې ولیدل په مانځه کې ګړېږي ډول ورته غږېږي په مانځه کې او په مانځه کې باقاعده رقص او ګډاګانې کوي لاسونه وایي چورلکونه تاسو لیدل په خپل یو یې گرفتار کړ پولیس چې د خوارشې په مانځه کې ولې ګډېږي نو بل یې گرفتار کړ نو بل په رکوع په سجده کې لګیا دی ګډېږي او خلک پې پیسې نه لري ډولکي والا لګیا دی ډولکي ورته وایي نو دا خدای پورې ټوکې شوې که نه شي دا د خدای دین پورې ټوکې شوې که نه شي ولې دا خلک تاسې روان شو او دا خلک مس شو مس اسلام پورې ټوکې ګیرې پورې خلک ټوکې کوي که نه کوي رشته په ګیره کې څونه نخرې شروع کړې هلکه مې پرېږده چې دی نه دا خواره نو فرنچ ورته وایي فرنچ ګیره نو چا پکې یو شان مانچ کړي چا پکې بل شان مانچ کړي چا یو شان پرېږي چا بل شان رښتیا ووایه دا د ګیرې توهین دی که نه توهین دا پیغمبر پورې ټوکې شو که نه شي ولې مو داسې نو الله په خپلو بندګانو مهربان نن په تاسو خدای مهربان دی ټول وایي الحمدلله شوق سره وایي داسې نښه شوق سره وایي خلک لګیا دی خپلو کاروبارونو کې صحیح ده خیر ده که یو سړی دی وخت دکان کې ناست دی کاروبار کې څه ګناه پکې نشته او څوک به ناست دی سودي کاروبار به کوي څوک به دې وخت کې ښځو ته ګوري او څوک به هلکان جینکو ته او جینکۍ هلکانو ته ګوري بې ادبي دی معافي څوک په دې وخت کې په کلبونو یو بل سره په زنا کې مصروف دي او تاسو په اړه کې خدای واچول چې لاړ شئ د ماشومانو بچو سره کښېنئ د دین خبرې به دا چا ستاسو لکې واچول داسې نه مړه لږ شوق سره وایي دا ستاسو سره د چا مینه شوه د خدای مونږ خوښ نو په کار دی چې مونږ هم الله سره مینه وکړو زه چې د چا خوښ یم نو زما خبرو سره به یم مینه نو چې الله سره د چا مینه د الله خبرو سره به مینه چې قرآن شریف او بیا چې قرآن سره د چا مینه نو چې څوک د قرآن خدمت کوي قاری صاحب محترم ملا صاحب محترم حافظ صاحب محترم نو هغې سره به مینه دا خو فطري تقاضا ده چې زه له چا خوښ یم زما خبرې به یې خوښې او چې زما د خبرو څوک خدمت کوي نو هغه به یې خوښې دین سره چې څوک مینه ساتي نو هغه به هم خوښي
مولانا صاحب وی د مردان خلکو سره د مینه د مردان خلکو سره زما مینه نی چې د مردان خلک څونه دیندار دي یوازې د ختم نبوت کې دا خلک څومره محبت ساتي په ټول ملک کې دومره محبت څوک نه ساتي زما بني او دا خلق چې د ختم نبوت د عقیدې څونه خیال تحفظ ساتي او د حضور پاک د ناموس سره دوی څومره مینه او محبت ساتي او د حضور پاک شمله او پټکې چې د مردان خلق څنګه اوچت ساتي نو زه به ورسره مینه نه کوم دا ستاسو د مردان د علماو برکت حارث صاحب محترم او د هغه ملګري د هغوی برکت خدای سره چې مینه نو د دین سره به مینه کوي او خپل بچی به راولې او مدرسه کې داخل کې چې خدای ته حافظان او عالمان جوړ مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت الله علیه یو ځل درس کا مولانا رشید احمد گنگوہی نوم به تاسو اورېدلی د خپل زمانې یو لوی فقیه و که زه دا ویم چې دغه زمانه کې فقیه الامه او د امت فقیه نو دا به دروغ دی او د معقولات او د منقولات یو جامع شخصیت او د هندستان او د بنگلاديش او پاکستان هغه زمانہ کې یو هغه خلق وو قطب الاقطاب و قطب الاقطاب اوس خو تصوف هم ډېر خلک نه مانی تسبیح ډېر خلک نه مانی ذکر هم څوک نه مانی قسم دې خلک دومره ډاډه شو د یو سړي نه مې واورېدل تسبو ته سوې د سپیا په مزه یې وتوي هلکه سپیره سپیا کې خو د څوټې نه جوړېږي په دې خو خلک الله یادوي الله 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 ذکر کوي خلک د خولې ذکر هم ثابت دی د لاسو باندې هم شمېرل ثابت دی او د زړه ذکر چې په زړه کې الله یادوي دا هم ثابت دی دا خو ثابت څیزونه دا خو حضور پاک امت ته ښودي نو سپیره ولې ظلم کوي او زیاتې کوي داسې خلک نو قطب الاقطاب به یې ورته وایي نو یو ځل یې د حدیثو درس کا او طالبان ورته ناست وو دې کې باران شو چې باران شو طالبانو منډې کړې کوټې ته چې کتاب لمدېږي او موږ لمدېږو نو کوټې ته یې منډې کړې مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت الله علیه واسه طالبان ولاړ دلا پیزار لاله او الته صادر وغوړو او د طالبانو سپلای روچته کړو صادر کې واچولې دا د طالبانو سپلای لمدي کې دا لمدي نشي خپل صادر کې واچولې او صادر یې راغون کو او کوټې ته لاړ چې کوټې ته لاړ او صادر یې خور کو طالبانو ولیدل بس طالبانو په چغو په سلګو په جړا شو حضرت دا سب بیا ادبي مونږه وکړه دا دې سوکړل دا مونږ پسې سپلای راوړې لمدې شوې به وې کنه تا ولې زمونږ سپلای راوچتې شاگرد به استاد سره سپلای ګرځي استاد به شاگرد سره سپلای نه ګرځي حضور پاک سره به عبدالله بن مسعود سپلای ګرځولې صاحب الوسادة والنعلین نو حضرت تامون پای سپلای راوچتې کړې دا دې سوکړل پرېږده مې چې اعلان کړې لږې روکه چې دا بنګار نه کوي جمعه ته ښه زه خیر دی دا خو مشینونه دي دا زیاتې کمې پکې نه نو صاحب وایي تا مونږ په سپلای راوچته کړې دا څونه غټه بدنامي زمونږ شو بیا ادبي شو او بیا ستا مبارک صادر دا خو مونږ سینې پورې برکت لري دا ستا صادر خو مونږ ښکلو نو تا خپل مبارک صادر کې زمونږ سپلای او بیا دې په اوږده